سلام، وخت او روژه مو نیکمرغه ملګرو. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. ملګرو نن راځو د پاټرنونو په هکله له تاسو سره معلومات شریکومه چې پاټرن هغه څه ډول کار کوي، بیریش پاټرن څه ډول کار کوي، بولیش پاټرن څه ډول کار کوي او څنګه موږ کولی شو په هغه کې یا انټري وکړو که چېرته موږ فیوچر ټریډران اوسو په شارټ کې انټري وکړو او که په لانګ کې انټري وکړو. او همدارنګه که چېرته موږ غواړو په سپاټ کې له ځان سره واخلو یو کوین دی بولیش پاټرن یې په خپلو کینډلونو کې رامنځته کړی ده، نو موږ کولی شو هغه له ځان سره په سپاټ کې واخلو. په دغه ویډیو کې دغه ټول پاټرنونه در پیژنم. هره ورځ به راځو دوه یا پر دریو پاټرنونو باندې به له تاسو سره معلومات شریکوم. نن ورځ موږ پر دوو پاټرنونو باندې خبرې کوو. یو چې دا رایزنګ ویج پاټرن دی، رایزنګ ویج پاټرن. ګورئ دغه ډول یو پاټرن دی. دغه ډول یو پاټرن دی. هر کله چې تاسو دغه ډول یو پاټرن د یو کوین پر کینډلونو کې ولیده، نو تاسې به په دې باوري کېږئ چې دا د دغه قیمت راغورځېدلی شي او دا یو بیریش پاټرن ده. یعنې د ده د یو کوین پر قیمت باندې منفي تاثیر درلودلی شي. هر کله چې دغه ډول یو پاټرن رامنځته کړي او دلته بریک اوټ وسي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره سي، نو دغه کوین قیمت ښکته راتللی شي. راځو دلته یې په ټریډینګ ویو اپلیکیشن کې تاسو ته در پیژنم. ټریډینګ ویو اپلیکیشن به راخلاص کړئ. دلته موږ بیټکوین ډومیننس کې دغه رایزنګ ویج پاټرن په نښه کړی ده، همغه تاسو ته هم ښیم. راځو ویکلی هغه کینډلونو ته یې اړوو، د هفتې کینډل ته ویکلی ته به یې واړوئ. ګورئ ملګرو، دا د رایزنګ ویج پاټرن یوه ښه بیلګه او نمونه کېدلی شي. راځو دلته اوس یو ټرینډ لاین رسمو چې څنګه دا رایزنګ ویج پاټرن دی. ګورئ ملګرو، دا اوس وګورئ څو ځلې رد شوی هم ده له دې برخې څخه. په بښنې سره د انټرنیټ هم لږ سلو ده. ښه ملګرو، ګورئ دلته اوس یو ټرینډ لاین موږ رسم که. اوس راځو بل ټرینډ لاین رسمو. بل ټرینډ لاین له دغه برخې څخه رسمو دغسې تر دغه برخې پورې. ښه، تاسو وګورئ عیناً هغه ډول چې څنګه په تصویر کې وو، همغه ته ورته یو پاټرن موږ د بیټکوین په ډومیننس کې یا بي ټي سي ډومیننس کې پیدا کړ چې دا یو بیریش پاټرن ده. او زیاتره زموږ ملګري یا دغه لوی ټریډران چې دي، هغه دوی په دې اند دي چې السیزن حتمي ده، شروع کېږي یا په نن یا په سبا یا په میاشت بعد. نو یو دلیل یې دا ده چې دوی وایي چې بیټکوین ډومیننس په هفتهوار کینډلونو کې رایزنګ ویج پاټرن جوړ کړی دی. ګورئ د یو کوین قیمت دغه ځای ته را رسېدلی ده، بونس یې کړی ده، دغه ځای ته تللی ده، بیرته دغه ځای ته راغورځېدلی، بیا بونس یې کړی، بیا دغه ځای ته راغورځېدلی، بیا یې بونس کړی، بیا یو فیک بریک اوټ یې ترسره کړی ده د 2 هفتو لپاره، بیرته پورته خواته تللی. او دا به همدغسې دوام کوي. شاید که نور پورته ځي تر 6-8 پورې شاوخوا پورې لاړ شي او له هغه ځای څخه بیرته تر زموږ ټارګټ به بیا 40 یا 38 په شاوخوا کې وي. نو تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته د بیټکوین ډومیننس فیصدي دومره لوړېږي او بیا بیرته دومره په تیزۍ سره راغورځېږي، نو موږ ویلی شو چې د دې الټ کوینونو لپاره به ډېر یو مفید تمام سي دغه حرکات د بیټکوین د ډومیننس، ځکه له 6-8 څخه تر 40 پورې رارسېږي او دا یو ډېر لوی ډمپ دی. نو السیزن حتمي ده، یا د 2025 کال په مارچ کې یا په اپریل کې او یا وروسته شاید دی موږ د 2025 کال په وروستۍ برخه کې له السیزن سره مخامخ شو. دا رایزنګ ویج پاټرن و. ګورئ دغه ډول یو ټرینډ لاین رسم کړئ، بیا دغه ډول یو ټرینډ لاین رسم کړئ. دغه دوه څوکې باید یو له بل سره نږدې سي. دا رایزنګ ویج پاټرن ده. او یو بل ډول ده چې هغه موازي خطونه وي، هغه ډیسینډینګ پاټرن ده. په هغه هکله هم په راتلونکي کې خبرې وکړو. او یو بل چې ده هغه کپ ان هینډل پاټرن ده. کپ ان هینډل پاټرن هغه کار څه شی ده؟ دلته اوس راځو هغه کپ ان هینډل پاټرن در پیژنم څه ډول ده. ګورئ دا کپ ان هینډل پاټرن ده. په ساده اصطلاح که چېرته موږ پښتو کې ووایو پیاله او لاس دی. ګورئ دغه ډول یو پاټرن رامنځته کوي یو کوین پر خپل قیمت کې. کله چې دغه ځای ته رسېږي نو تاسې به وپوهېږئ چې دا شاید کپ ان هینډل پاټرن رامنځته کړي او بیرته تر دغه ځای پورې راوغورځېږي. ګورئ دلته یو سپورټ کرښه ده.
سپورټ کرښه ده او بیرته له دې برخې بونس کړې ده. دا ضروري نه ده چې سل فصله دې همدغسې یو پاټرن رامنځته کړي. راځو د ښه د پوهې په خاطر باندې دلته ای ان ای رااخلو. ای ان ای تاسې به دلته د بي ټي سي ډومیننس له منځه یوسئ. ای ان ای یو اس ډي ټي دا به راواخلئ. کله چې ما دا راواخیستل دلته به ویکلي کینډلونه تاسو ډے کینډل ته واړوئ تر څو هغه کپ اینډ هینډل پاټرن پکې وګورو. ګورئ زه دغه برش له منځه ویسم. ښه ملګرو، نو دلته اوس په د ورځې په کینډلونو کې که چېرته اوس وګورو ای ان ای یو کپ او هینډل ته ورته یو پاټرن رامنځته کړی ده. څه ډول یې رامنځته کړی ده؟ دلته راځو د دوی دغه کپ رسمو یا پیاله یې رسمو. ګورئ دا یو پیالې ته ورته شکل څه. ګوره پیالې ته ورته یو شکل څه. صحیح ده. بیرته اوس دلته یو کوچنی غوندې ډمپ کړی، معمولي غوندې. ګورئ یو پلګ غوندې جوړ کړی، بولیش پلګ غوندې جوړ کړی. دغسې بیا راځو دغه ځای ته. ګورئ یو پلګ غوندې جوړ کړی، بیرته یعنې د دغه هغه قیمت راغورځېدلی او له دې ځای څخه یې بیرته ډېر په تیزۍ سره پورته تللی. تاسو وګورئ څومره پورته تللی، تقریبا له 0.50 تر 1.40 شاوخوا پورې تللی ده. نو دا یو لوی پمپ ده. نو تاسې به څه کوئ؟ هر کله چې تاسو مثال فیوچر ټریډران واوسئ او یا سپاټ ټریډران واوسئ او دغسې یو بولیش او یا بیریش پاټرن وګورئ، نو باید له دې څخه استفاده وکئ او تاسو باید هر وخت مثال هغه راځئ ریټیسټ یې ګورئ، د هغه همدارنګه دغه حرکات یې وګورئ چې ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره شوی، د تایید لپاره کینډل رامنځته شوی ده او که نه ده رامنځته شوی، نو تاسو بیا باید انټري پکې وکئ. ګورئ له دغه ځای څخه یې بریک اوټ کړی ده، نو ډېر په تیزۍ سره تللی ده. تاسې کولی شئ چې په دغه برخه کې تاسو انټري وکئ. ګورئ زه بیا هم د هغه څخه استفاده وکړم. ګوره دغه ځای کې تاسو کولی شئ انټري وکئ. کله چې دلته بریک اوټ وسي او ریټیسټ په بریالیتوب سره ترسره سي، دغه ځای کې تاسې انټري وکئ. نو تاسې که اتې په دغه لومړنۍ لیول کې خرڅوئ، یعنې لومړنۍ ټارګټ کې، او که چېرته یې تاسو غواړئ په دغه لیول کې خرڅ کړئ، هېڅ مشکل نشته. هر ټارګټ چې تاسو زړه وي او هر څومره ګره باندې چې تاسو راضي واوسئ، په هماغه اندازه باندې دغه ټریډ یا دغه یو کوین چې تاسو له ځان سره اخیستی وي خرڅوئ. نو دا هغه و د کپ ان هینډل پاټرن او همدارنګه د رایزنګ ویج پاټرن چې یو بیریش او بل بولیش. انشاءالله په راتلونکي کې به راځو پر نورو دغه ډول ویډیوګانو به بحث کوو او دغه ډول پاټرنونه به تاسو ته درپېژنم. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.